رحمة للعالمين. د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام زندگی او حالات او سیرت تر دې پورې بیان شیو په 13 جمعه باندې چې کافرانو مشرکانو دا تړاو کړه چې زمونږ به د خاندان سره غم خادي نه یا به دا سړی منی کوي یا به مونږ ته حواله کوي او یا به دایي چې زمونږ به ورسره غم خادي اغستل او خرڅولو د زنانو ورکړه راکړه خبرې اترې دا هر څه به بندي مکمل بایکاټ وي. پیغمبر پاک سره د خپل خاندانه هغه ځای کې چې هغه د غرونو یو علاقه وه شعب ابي طالب ورته وایي په هغې کې نبی علیه الصلاة والسلام سره د خپله خاندانه بس هلته اوسېده. کله د خوړلو بس نه و نو د مجبورۍ نه او د ناچارۍ نه څه پاڼې ماڼې خوړلې داسې ظالمانو او داسې ناکاره د هغوی خویونه و چې که چېرته کې به چا څه وړله لکه یو ورواره د خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه لګېده څه وربشې روانې کړې وې خپلې پپولې وړي. ابو جهل دی لار کې ولیده په پته پوه شو چې دی هلته روان دی ورته یې وې دا به نه وړي. هغه وی یا لکانو زما ترور ده زما پپو ده خیر په دې غوبل باندې نور خلک را یو ځای شه ورته یې وی یاره پرېږده ترور یې دا خپلې ترور لی وړي پپو لی وړي نو دا کار به نه کوو بس پرېږده چې دی لاړ شي. کنی نور د اغستلو خرڅولو دپاره چا څه شی نه شه وړی هلته ډېره انتهایي ګرانه زندګي وه او 3 کاله نبی علیہ السلام دغلته تیر کړي دي. نو ښه 3 کاله ډېر شی دی او دغلته کې نبی علیہ السلام سره دغه خپل تره چې په نبی علیہ السلام ولاړو په نبی علیہ السلام باندې ننګ کاو سره د دې نه چې مسلمان نو ابو طالب بابا هغه هم نبی علیہ السلام سره دغلته و او دومره د نبی علیہ السلام خیال ساته په دغه د غرونو په دغه علاقه کې په دغه ګاټۍ کې چې د شپې به کسان بدلول را بدلولو نبی علیہ السلام له به ځای بدله او تر دې ځای نه پاس هغلته سمله هغه سره به دوره غم و چې څوک ورته څه ونه وایي. هسې نه خپلو کې څوک ولمسېږي هسې نه نږدې خلکو کې څوک اجرتي پیدا شي. نو بابا خو هوښیارو دغه وخت کې د هغه عمر 80 خوا شاته نږدې و د ابو طالب بابا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام به ډېر دومره خیال ساتو چې لکه د یو ځای نه بل ځای ته به د شپې بدلاو چې د نورو ته پته نه وي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په کوم ځای باندې ملاست دی. بهرحال چې وخت تېرېده نو دې خوا په دې قریشو کې دا هر څه چې خو د نبی علیہ السلام خاندانو انسانان خو که نه نو د بعضې کسانو به دا خبره اړله راله او خولې له به یې راله چې یاره دا خو زیاتې دی دا دوره خلک داسې بندولو او داسې پازابولو چې خبرې دی نه وي ورکړه راکړه دی نه وي اغستل خرڅول دی نه وي دغه شانتې لین دین دی ورسره نه وي دا خو زیاتې دی او دا کومه لودنامه چې شوې ده کومه اقرارنامه چې لیکلې شوې ده د دې خو سبان په کار دی. نو چې یو تن به خبره بل ته وکړه نو بل به وایي یاره زه خو مارګر یم 2 خو مونږ شو خو یو تن نیم بل په کار دی په یو تنو په یو ګل باندې سپرلی خو نه راځي د یو تن په خبره باندې خو ویڅه کېږي نه 2 3 خیر دا خبره رو داسې ګنګوسه به چلېده او رو کسان په دیم سیوا کېده چې یاره دا خو زیاتې دی وره دا دشمنیم چې څه وخته پورې تېره شي داسې لوکوټي بیا سړه شي بیا لوکوټي مړه شي بیا لږه وړه شي داسې وخت تېرېدو سره. نو بهرحال دا خبرې شروع وې دی کې نبی علیہ السلام التا
په شاب ابي طالب کې خپلو رشته دارانو ته وی هغه چې کوم اقرارنامه دی لیکلی وه کوم کاغذ یې لیکلی و که نه او هغه چې د ګورې چې کوم ځای کې یخی و هغه وی چینجو او وینو خوړلی ری اقرارنامه دې ختمه ده بس اوس د هغې حیثیت ختم دی ته ګوره ورته ابو طالب بابا راغی او دې بیت الله ته راغی چې دې خلکو ته دا ووایم چې بهی د مار واره خو وایي چې تاسو هغه خپل اقرارنامه چې کومه لیکلې وه هغې کې یو د الله نوم پاتې شوی دی چې د الله نوم هم پکې لیکلی دی چرته نو هغه پکې پاتې دی باقي هغې کې څه شتی نه هغه سیز خوړلی شوی دی او ختم شوی دی تاسو یې وګورئ بهرحال چې دی هغه کاغذ وکړو ته نو ریشه هغه وینو خوړلی او صرف د الله نوم پکې روغ او بس اعلان وشو بای وی هغه خبره خلاصه ده ختمه ده هغه چې کومه اقرارنامه لیکلی شوې وه د بایکاټو هغه د بایکاټ خبره هغه د براعت خبره د خولې د بندېدو خبره بای وی اوس هغه چې ده نو ختمه ده یو تنه دم معلومه شوه چې دا خوله بندول مسلمان د مسلمان سره به نه کوي دا خو هغه کافرو نو نبی علیه السلام سره خوله بندوله کنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا یحل لامرئ ان یهجر اخاه ندی پکار یو سړی لا چې یو مسلمان دی ګنې بل مسلمان سره خوله بنده کی نه به بندوي ها که چېرته یو ورځ داسې راله یا دوه ورځې داسې رالې خو د درې ورځو نه اپله به مسلمان د مسلمان سره خوله نه بندوي نورو ته هم ویلي چې یا مسلمانانو که د چا په منځ کې ړبداوی راغی څه داسې ګیله معنا راله نو تاسو راپاسئ او د مسلمانانو هغه شخړه او هغه مسله هغه هواره کوي چې سبا ته غټه دشمني او لانجه جوړه نه شي دا ټولې غټې مسلې د دې نه جوړې شوي چې په وخت باندې روغو نشي په وخت باندې مسله حل نشي کنی قرآن وی وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما اصلاح کوئ کنه انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم مسلمانان د یو بل رونه دي نو تاسو راپاسئ که د رونو په منځ کې څه مسله راله نو نور کسان را نیغ شئ او د دې رونو په منځ کې صلح وکړئ روغه وکړئ والصلح خیر دا صلح چې ده دا روغه چې ده په دې کې خیر دی دا که د ښځو روغه ده نو خیر دی پکې که د سړو روغه ده نو خیر دی پکې که د وړو روغه ده نو خیر دی پکې که د دشمنو روغه ده نو خیر دی پکې که د کړو روغه ده نو خیر دی پکې که د ملکونو روغه ده نو خیر دی پکې که د سیاسي پارټو روغه ده نو خیر دی پکې که د مسلمانانو د دینی تنظیمونو جماعتونو په منځ کې روغه ده نو الله پاک ویل دی چې والصلح خیر په صلح کې په روغه کې امن دی خیر دی او د امن په لار باندې به ځئ بهرحال اخو کافرو هغې نبی علیه السلام سره او د هغه خاندان سره خړه کوله خبرې نه کولې دشمني کوله آخر هغه کیسه خلاصه شوه چې خلاصه شوه دغه وخت کې ابو طالب بابا د هغه عمر اتیا کاله داسې دی دا خلک هسې وایي چې ګنې د نن نه 1400 کاله مخکې به سړی د 82 کالو په عمر کې او داسې د 4.5 کالو په عمر کې ګنې ځوان و نه به بوډا به و کمزورې به و بهرحال ابو طالب بابا پسې سکسانو جرګه بیا شروع کړه د خلکو د قریشو دې ته فکر لاړو چې که دا بوډا بابا ابو طالب کاکا ډېر دنیا نه لاړو او رده سترګې پټې شوې نو که موږ سبا د نبي ته ودرېږو او د ده سره مقابله کوو یا د وجنو یا بل څه کوو نو خلک به وایي چې نران دوره نه یې د بابا په ژوندانه هم څه نشي کولی اوس چې د بابا سترګې پټې شوې نو تاسو راپاسېدی بلې دا وي چې دې وخت کې بابا کمزوری دی اخري حالت کې دی نو چې موږ خبره ورته وکړو نو کیدای شي دی زموږ دا خبره په دې خپل رواره باندې ومني او هغې هم د هغه خپلې برې خبرې نه په کته راغلي وو مخکې خو وې دا هلک والاو دی راکه چې مړي کړو مخکې خو وې دا رواره چې کوم دی نو موږ ته یوازې پرېږده
مخکې خو قسمه قسم سختې خبرې کولې، خو اوس دا ځل لږ نرم شوي دي. ودو لو تدهنو فیدهنون، د نرمۍ خبره کوي چې که ته نرمېږي نو موږ نرمېږو. نو ابو طالب بابا ته وی دا ځل راغلي یو 15 کسان راغلي په دې جرګه کې، او بابا چې و دی ښه مشر و، او دا دی وی چې کنه روغه شوې ده نه چې روغه وشي که نه. یعنی بابا راغلی دی اوس 2-3 کاله بار تیر کړو، نو اوس راغلی دی نو خامخا یو قسم لړه به هم درم شوي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ته به خبره کوي چې ردی دا ومنه. نو وی یاره داسې کار دی چې موږ په خپله لار باندې پرېږدی او ستا دارواره دی په خپله لار باندې لګیایي. دی چې څه کوي هغه دی کوي خپل ځان لا، که مونځ کوي موږ به رکاوټ نه جوړېږو. دی که طواف کوي موږ به رکاوټ نه جوړېږو. دی که مثال بار ځي دن نه راځي موږ مسلې به ورسره ختمي، او موږ به خپل کار کوو چې موږ څه کوو بس موږ په خپله لار باندې به پرېږدي، زمونږ کارونو سره به کار نه لري. دا به نه وایي چې دا تاسو نیولي دي دا وسیله نه دي او دا ذمواران نه دي او دی مرض سره کار نه لري او دی مړو ژوندي سره کار نه لري، او دا چې زمونږ کوم خدایان دي هغې سره به کار نه لري. بهرحال ابو طالب بابا وی زما درواره نه تپوس کومه، هغه راغی ورته وی تاسو ښه مشران یې او ښه دماغ هم کار کوي، زه راته یو ښکلې خبره کومه، داسې خبره درته کوم چې ستاسو پکې خیر دی، او که هغه خبره تاسو زما ومنله نو په هغې خبره باندې په دې عربستان به حکومت ستاسو وي، چارواکي به تاسو یې، مشري به ستاسو وي، او د عربستان نه بار دغه خلک به ستاسو تابعدار، ستاسو سلامۍ به کوي او ستاسو قدر به کوي. او که مړه شئ مثالو نو پس د مرګه به هم ستاسو بادشاهي او باچایي به هم ختمه نه ګورې، بیا به هم باچا یې او باچا به یې. هغې وی دا خو ته یو خبره یادی، داسې خبرې خو لس مونږ ته کوو نو مونږ یې در سره منو. دا خو ښې خبرې دي. نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی مشرانو کاکاګانو زما دا یو خبره ده، قولو لا اله الا الله تفلحو. دا یو خبره زه کومه چې یو الله ذموار دی، دا ومنئ، دا د زړه نه ومنئ چې مرض به الله راولي، مرض به الله جوړوي، ورکړه به د الله په نامه باندې کوو، د بل په نامه باندې به منښتې نه، سر به الله ته ټیټو او سوال به د الله نه کوو، او که څه خیر او خیرات ورکوو منښته کوو نو د الله په نوم باندې به یې کوو، د بل چا په نوم باندې به یې نه کوو. دغه شانتې نبی صلی الله علیه وسلم ورته وی زما د خبرې مقصد دا دی چې زه وایم که تاسو ما سره د الله دا یووالی ومنو، دا نور نه ذمواران دي الله چاله اختیار هم نه دی ورکړی، دا اوس هم دا خلک وی دی ولې د بیمارۍ اختیار ورکړی دی، دغې بل چې دی د جوړولو اختیار ورکړی دی، دغې بل د وجلو اختیار ورکړی دی، دغې بل ته بل اختیار حواله کړی دی. د خلکو اوس هم دا خیالات دي. نبی علیه الصلاة والسلام لا یشرکو فی حکمه احدا، الله په خپلو اختیاراتو کې چاله برخه نه ده ورکړې. که دا خبره تاسو ومنله نو یو خدا را چې کامیاب بشه. دویمه خبره ده دا کومه چې تکونو ملوک العرب، تاسو به د عربو بادشاهان شئ، تاسو له به الله د دې عربستانو بادشاهي درکړي. وتدین لکم بها العجم، دا کلمه که تاسو ومنله اړه ته هم کوزه کړه، دا چې زه راته کومه ویمه نو عجم به ستاسو تابعداري، د عربو نه بار علاقې به ستاسو تابعداري. او فاذا متم، کله چې ستاسو نه ساو خیږي او تاسو مړه شئ نو تکونو ملوکن فی الجنه، تاسو به ملوک یې، بیا به ستاسو بادشاهي په جنت کې، الجنتي به بادشاهي باچا. وی داسې خبره ده. هغې وی دا ته مونږ ته څه وی ښه اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشیء عجاب. وی دا دې څه کوي، دا ټول خدایان چې زمونږ کوم ذمواران دي دا دې نه مني، دی وایي چې بس یو دی، یو دا چې مونږ کوم جوړ کړي دي چې دا د دې کار ذموار دی، دا د دې بل کار ذموار دی، دی وایي نه دا ټول به نه وي، دا یو به وي.
دا خو عجیبه غوندې خبره ده. وانطلق الملأ منهم ان امشوا، هغه ډله پاڅېده، جرګه پاڅېده، یو بل ته یې راپاڅې لکه څادرونه راوالې، هلې ځئ چې ځو. ان امشوا واصبروا على آلهتکم ان هذا لشیء یراد. په خپلو زړو خدایانو باندې کلک شئ، په خپل زوړ دین باندې کلک پاتې شئ. د ده څه مقصد دی، د ده څه غرض دی، دی څه په ایجنډه باندې لګیا دی او د ده د خبرو ملګرتیا موږ نه کوو. جرګه واپس لاړه، نبی علیه السلام به ته هم اکه خبره وکړه. بس دا یو د یو الله د یووالي خبره وه چې یو الله روزي رسان دی. دا خبره هسې وړه غوندې ښکاري، خو د دې په خېټه باندې هغوی پوهېده، د دې په ویښ باندې هغوی پوهېده چې کله تا دا خبره ړه ته واچوله او دې منله چې ټول ذمهوار الله دی، نو ته به بیا زما په حصه باندې قبضه نه کوې. ته به وایې چې ماله خو کومه روزي الله مقرر کړې ده نه ماله راکوي که نه، نو د ده د حصه سله قبضه کومه. ته به بیا زما ځمکه دا به نه قبضه کوې په ناجایزه. ولې؟ ته به وایې چې الله پاک ګوره ذمهوار دی، هغه روزي رسان دی، هغه چې راله عزت راکوي، دولت راکوي، رزق راکوي. د زمانې څوک اغستی نشي. ما یفتح الله للناس من رحمت فلا ممسک لها. بیا به ستا د عقیده جوړوي که نه. دغه شانتې چې ته دا وایې چې یو الله دی، نو بیا به ته غلا به هم نه کوې. بیا چې ته یو الله منې چې هغه حاضر دی ناظر دی، نو زنا به هم نه کوې چې الله ویلي دی چې لا تقربوا الزنا، زنا مه کوئ. او یو الله دی چې زورور دی، هغه تپوس کولی شي، حکومت د هغه دی، قانون د هغه دی، بادشاهي د هغه ده، او هغه را باندې دا زنا بنده کړې ده، نو بس نه به کوم دا کارو. دروغ به هم نه وی. بیا په دې خبره هغوی پوهېده چې د لا اله الا الله څه مطلب دی. اوس مونږ خو هسې لا اله الا الله ده هسې وایو، نو پې ځان پوه کړی نه د لا اله الا الله چې کوم مقصد دی په هغې باندې چلیږو. بهرحال جرګه لاړه روانه شوه. نبی صلی الله علیه وسلم هغه خپل کار جاری ساتو او دا لسم کالو د پیغمبره د نبی علیه السلام. په دې لسم کال باندې ابو طالب بابا د 83 کالو په عمر کې د دنیا نه لاړو. ورپسې یا 2 میاشتې وي یا څه لږې 3-4 ورځې وي چې خدیجه رضی الله تعالی عنها هغه ړومبۍ بیبي د پیغمبر پاک هغه مړه شوه. دا دواړه د نبی علیه السلام ډېر لوی تسلي وه. کور کې دا ښځه وه، نبی علیه السلام به وی خلکو نه هم منلې، دې ښځې منلې وما، خلکو پرېښې وما. او دې ښځې خدیجه رضی الله تعالی عنها زه پرېښې نه وما، ما سره په توده، په سړه او په ناره او په مسله ټینګه او کلکه ولاړه وه. که زه به کوم ځای ومه، ما پسې په وخت پخ کړی او ډوډۍ را رسولي دي. ما پسې ډوډۍ یو ځل جبریل علیه السلام راغی، حدیث کې راځي، وی په دې ښځه باندې الله سلام وی په خدیجه رضی الله تعالی عنها باندې. د و اسمانونو نه بره د اسمانونو مالک وی چې خدیجه رضی الله تعالی عنها ته سلام ووایه. د پیغمبر پاک یې داسې خدمتونه کړي او چې نبی علیه السلام مال او دولت سونه هغه وخت کې، نو د خپل ټول کلکونه او که زرګونه او که کروړونه چې دې سره څاروي او که دې سره سامان د تجارت و، پیغمبر پاک ته مخې ته کېښوده چې دا هر څه ستا شو. الم یجدک یتیما فآوه ووجدک ضالا فهدی ووجدک عائلا فاغنا. الله وی ته غریب وی، تا سره څه نه و، دا خو د خدیجې رضی الله تعالی عنها مالو چې تا ته کېښوده چې دا هر څه ستا، هر څه ستا، دا زما نه دی، دا ستا شو. نو اکه ښځه مړه شوه. د 15 کالو 25 کاله نبی علیه السلام سره تیر کړو. 25 ځکه چې د نبی علیه السلام عمر په دغه وخت کې 50 خواوشا کې و او د دې عمر 15 شره 40 کالو واده شوی وه. نو 40 سره دا 15 نور کا، نو 15 شو که نه. دا د دې عمر چې د دنیا نه لاړه او نبی علیه السلام چې به کله د دې خبرې کولې، نو بعضې بیبیانو به ویې تا بله ښځه یاده نه کړه، خو بس دا یو ښځه نو ته یادی. نبی علیه السلام به انها کانت وکانت، یاره بس هغه یو ښځه وه خدیجه رضی الله تعالی عنها
تقریبا ټول بچی د پیغمبر پاک چونه د دینو د نبی علیہ السلام اولادو چې کوم وو ناغه د خدیجه رضی الله تعالی عنها نو بغیر د یو بچی نه چې هغه پکې یادېږي داسې. او ابو طالب بابا هم په دغه کال باندې د الله سم کالو دې ته د غم کال وی. ابو طالب بابا چې نبی علیہ السلام په سر ولاړو بار د پاره تسلی وا او کور چې براغه نبی علیہ السلام به پریشان او نو دی به ول تسلی ورکول دی خزي چې غم بنه کې پریشانی بناخلی. الله پاک بتاله بریا در کوي تعالی عزت در کړی الله تعالی درنه مرتبه در کړی د الله نه به خپه کېږي زه دې مرګریم لومبي ایمانم دی راوړی. بهرحال ابو طالب بابا چې کله بیمارو نبی علیہ السلام ولا په دغه وخت کې هم سر ته کېناست وی بابا کاکا جی کلمه ورته وی دا ته ووایه نو خیر دی په دمه غوندې ووایه خو وی وایه نو زه به د الله په دربار کې ستا دپاره خبره کومه ځکه چې کلمه به تا ویلي نو کلمې سره به دنیا نه تلي نو زه به ستا دپاره د الله په دربار کې سوال کوم دعا کوم منت کوم درخواست کومه کلمه ووایه بابا. دغه وخت کې نورم دا کافران مرید له خو خلک ځي راځي او بیا داسې مشر له خو ډېر خلک ځي راځي ناغي به لګیا ورته به وي ولې ته د هغه پلار د عبدالمطلب بابا هغه لار پرېږدي هغه زوړ دین پرېږدي وی دا کار مه کوه هغوی به ورته دقه خبرې کولې. ابو طالب بابا بس ډېرو روایاتو کې داسې راځي او د بخاري شریف حدیث هم دا دي داسې معلومیږي چې کلمې نه ده ویلې او د دنیا نه تللی دی. اگر چې بعضې ځنې پکې وایي چې نه د اخرې کې ژبه وړه کوله ویله خو دغه خبره لږه کمه مرتبې والا ښکاري کمزورې ښکاري او دا بله خبره لږه پخه ښکاري چې ویلې نه ده. خو نبی علیه الصلاة والسلام وله تر دغه وخته پورې ګوره مونږ وایو هسې یو خبرې ته خیال کوه مونږ وایو چې یاره زما ډېر سوالونه وکړه زما کار ونه شو ما ډېرې دعاګانې وکړې او زما مقصد پوره نه شو زما هغه مراد پوره نه شو ما ته هغه چې څه غواړم هغه میلو نه شو زه چې کوم مرض یادوم هغه رانه ونه تښتېده. وی ګوره پیغمبر علیه السلام بره د خپل کاکا دپاره لږې دعاګانې کړي د الله بنده نیکبخته. الله ورته وی انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. ته هدایت نشي کولی ته په هدایت باندې څوک نشي روانولی. هدایت کول او نه کولو دا فیصله د رب ده دا اختیار د الله دی. ابراهیم علیه السلام پیغمبر دی نو هغې ابراهیم علیه السلام به د خپل پلار دپاره الله ته لږ منت او درخواست کړي چې الله زما پلار دی نو چې دی مسلمان شي. خوا خو لاړه دنیا نه کافر نو ته څوک خیر دی که ستا سوال قبول نشو خو قبلېده پکې نه وي. الله پاک په در باندې څه مصیبت دی دنیا کې راولي هغه به نه غواړئ چې تا ډېرې دعاګانې غوښتې دي د الله نه دې غوښتې دي نه امیده کېږه ما ستا د دې دعاګانو چې تا څه غوښته هغه تا ته میلاو نشو نو تا نه به الله پرې دنیا مصیبت واړئ تاله به څه خیر درکړي تاله به اجر درکړي تاله به آخرت کې په دې باندې ثوابونه درکوي. خو ته غیر به نه وی لا تقنطوا من رحمت الله د الله د رحمت نه به نا امیده کېږې نه دا به یقین ساتې چې زه د الله نه سوال کوم زه څه غواړم یا خو به هغه راکړي یا کېدی شي مالې الله نه راکړي هغې کې زما خیر نه ته یو زنانه غواړې چې دارې ما ته میلو شي د هغې لپاره وظیفې کوې الله یې دله نه درکړي ځکه الله ته پته ده چې سبا به دا مټي ته لړه شي دا سړی به پرې شرمېږي او که نه ته خو نه خبر والله یعلم وانتم لا تعلمون. الله پوهیږي په دې خبرو چې پر روان وخت کې به څه کېږي او ته خو نه پوهیږي. تا ته د سبا او د کال پس د 2 کاله پس د دې حالات نه دي معلوم تاله الله نه درکوي. الله ته پته ده چې که داره د ښځه شوه نو دا به ولګي د خپل خاوند به وولي مړ به کي دا د هغه یو د مخکې وخت کې وجلې نه و زموږ دې چم کې خپلې ښځې خپل خاونده د خاوند په تماچا ویشتې شو مړ نه شو مړ شه که نه دا خو تا ته پته نشته ته یو شی به غواړې چې دارې ما ته رامیلو شي ما ته حاصل شي او تا ته به نه میلاویږي ځکه به نه میلاویږي چې رب العالمین ته پته ده چې ستا پکې خیر نشته نو نه به یې درکوي.
دغه خبره شوه. بله دا ده چې کیدای شي تعالی به الله پاک د دې په بدل کې په آخرت کې ډېر اجر درکوي وي. سبا قیامت کې به ډېر خلک دې ته خفه کېږي هم چې هر دا دی له دومره لوی اجر ورکو، دومره لوی انعام یې ورکو. که زمونږ دا دواګانې هم دنیا کې دغسې نیمګړې پاتې شوې وې نو ښه به وه چې نن راته دا دومره لوی انعامونه میلاو شوی وې. نو پیغمبر علیه السلام د خپل کاکا دپاره ډېر الله ته وی چې یا الله پاکه او ډېر هغه ته مینت کاو. خو کاکا ر دنیا نه لاړو او علی ملت عبدالمطلب په آخره کې وی اخرې ټکې دا ویلي و چې یاره زه د خپل پلار چې دی عبدالمطلب بابا نه و د هغه په ملت باندې یم او د هغه په ملت او په لار باندې او په دین باندې ومه او بس په هغې باندې زمه ومه په هغې ومه په هغې یمه په هغې زمه بس وی دی وویره دې نه پسې بیا خبرې نه وې کړې. بهرحال مشکلات او تکلیفونه او سختې په نبی علیه السلام باندې دې سره ډېرې بې انتها شوې. ځکه کاکاجي هم وفات شو، خدیجه رضی الله تعالی عنها هم وفات شوه او دا 10 کالو د پیغمبرۍ د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم. نو د هر طرف نه مشکلات دي، مصیبتونه دي. په نور مرګرو باندې هم دې 10 کال باندې یو ځل ابوبکر صاحب چې هغه هم ښه مخورث سړی و، هغه هم ښه مرتبې والا سړی و، یو ځل یې کډه واغسته او وی زه به د دې ملک نه ځم او زه هجرت کومه. ځکه ما څوک د الله کتاب ویلو ته نه پرېږدي. زه د الله کتاب د خپل کور په ډپه باندې که ویم، د خپل کور مخې ته په دونکاچه باندې ویم، نو ما د الله دی کتاب ویلو ته نه پرېږدي. هجرت ته روان شو. ابن دغینه نوم یو سردار و، هغه ورته ابوبکر چې ته روانې؟ وی روان یم، بس دا ملک پرېږدمه، پای ګدا لنګ نیست ملک خدا تنګ نیست. د ملنګ خپې چې دي دا شلې نه دي، د الله ملک د الله دنیا وړه دنیا نه ده. زه به بل ځای کې د الله دا کتاب ویمه، دلته ما څوک نه پرېږدي. هغه سردار ورته وی ته راځه زه دې ضمانت کومه، زه دې ذمواري اخلمه. هغه وی بس بیا واپس راوسته. وی خیر دی ته هجرت مه کوه، ته یا بیانوه. هغه به بیا هغه مشکلاتو، هغه خلک به که راتلو، ماشومان به راتلو، زنانه به راتلې په لارو او د ابوبکر صاحب تلاوت به اورېدن، هغې به ژړلو. په هغې باندې به اثر کېده، د الله د کتاب اثر او د هغې د هغه اخلاصي تلاوت. یو خو مونږ تاسو یو، مونږ پښتنو باندې هېڅ چې کارتوس اثر کوي، بابا راشي غلې که څه قرار دی، مونږ باندې بل شی اثر نه کوي. زمونږ په دې خلکو باندې نه قرآن اثر کوي، نه په حدیث اثر کوي، نه په تبلیغیانو پستې پستې خبرې اثر کوي، نه په سختې سختې خبرې اثر کوي. په دې هېڅ اثر نه کوي. دوی صرف د پیسې یاران دي، پیسه پې ښه اثر کوي. چې پیسه وله ورکړي نو چې کم صندوق یاد دی هغې ته به ووټ ولي. دا عجیبه غوندې خلک دی. اوري بهرحال تلاوت به کو، په هغه خلکو به اثر کېدو. ابوبکر رضی الله تعالی عنه داسې یو اثري تلاوت، هغه خلک هغه سردار ته کېناستو، ورته وی دا ضمانت ته واپس والا. خیر هغه مجبوره شو چې جرګې راپسې راځي. وي یاره زه پکې نه یم. ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وی زه ستا په ضمانتونو باندې زاړو ویم نه. که ته ضمانت ممانت او ذمهداري زه د الله کتاب د الله لپاره به ویم، که زه پکې مرم او که زه پکې هر څه کېږم، خو زه به د الله د کتاب. بهرحال او دغه شان په نبی علیه السلام باندې د یوې او د بلې کلام لیکې دی. کله په نبی علیه السلام د وجلو منصوبې جوړېدې، داسې پاگلان او لیوني پکې راپاڅېدو. یو ځل په نبی علیه السلام باندې دومره خاورې ونوستې او دومره چې هغه سر مبارک او ویښته ګیره هغه یې ولې ټول په دوړو په خاورو په خځلو باندې څښاکو. د ملکو ظالمانو، د ملکو لیوني بدماشانو. نبی علیه السلام کور ته راغی. چې کور ته راغی لور لوټه راواغسته او هغه سر نبی علیه السلام له پاکاو او ورته وی چې یاره دا ظالمانو دې جاهلانو دا کم حرکت کړی دی. نبی علیه السلام ورته وی لورو ستا بابا له به الله ګټه ورکوي، ستا د بابا به الله حفاظت کوي. لا تحزن ان الله معنا والله یعصمک من الناس.
ستا بابا به الله را دې خلکو نه ساتي ته غم مه کوه لور. او نبی علیه السلام له هغه لور اوبه واچولې او هغه ږیره او هغه سر مبارک هغه یې پاک کو. دا د ملکو مشکلات به و تکلیفونه به و سره د دې نه چې ګوره دې خلکو دشمني د پیغمبر سره نه وه چې ګنې دا سړی دروغجن دی یاره دې سړي کردار خراب دی. اوس خو زما او ستا نه خلک ځکه خفه دی چې زه 2 نمبر یم، زه په پیسو کې خیانت کوم خلک رانه خفه دی، زه خپل خپلوانو سره خپلولي نه پالم خلک رانه خفه دی، زما نه ګاونډي اور کې ولاړلی چمګاونډ رانه خفه دی، زه د پیسو قومي امانت کې خیانت کوم نو خلک رانه خفه دی، زما د خور د ترور د یو عجز د کمزوري رور هغه عیسه قبضه کړی نو زما نه خلک خفه دی. خو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سره خو دا خبره نه وه، الله ګواه دی فانهم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات الله یجحدون. دا ظالمان تا ته دروغجن نه وي، دی ستا تکذیب نه کوي، تا مني، تا ته خو پخوا هم صادق وې، تا ته خو پخوا هم امین وې، تا سره خو پخوا هم خپل امانتونه کېښودل، په ته خو اعتماد و. خو د الله یووالي سره، د الله آیاتونو سره، د الله توحید سره، د الله کتاب سره، د مسلې سره چې کومه ته بیانې دکې خبرې سره نه لګي. کنې نو ګوره عتیبه چې د ابولهب زوی او نبی علیه السلام ویلي چې الله دې چې ته په خپل زمري په خپل سپي باندې وخوره هلکه د کاکا زیه ډېر ظالم او ډېر بد دې وکړو. نو هغه عتیبه بیا منله چې ما به زمرۍ خوري، بس زړه ته یې اچولې وه چې ولې وی چې ده ووې که نه چې الله دې په زمري وخوروه نو د ده خبره کې وی کاڼي شګي نشته. ګوره ورته دی منله او اکه چل ورسره شوی و. په شام کې زمري خوړلی و. اوبی چې و اوبی نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویلي چې ته به مرې چې ته زما د لاسه. هغه معمولي غوندې دا دی چې ته ګرېدلی و د اوبی، دا یو بل کافر و او لږ داسې معمولي چې لکه په کاڼي سړی وګرېږي او هغه چغې والي ملک خبره او ببرې والي او مردارېږم او مرم. کافر وله غیرت ورکو چې بې غیرته سړیه معمولي ګرېدلي او دومره ملک ته واویله هغه وی داسې چل نه دی که نه، دا ګزار د چا ګزار دی. دغې سړي ما ته ویلي وو چې زما د لاسه او دا د هغه د لاسه لګېدلی یم او د بچ کېدی نه یم د اکې نه مردار شو. منلی امیه بل سردارو هغه ته یو صحابي ویلي سعد رضی الله تعالی عنه چې بایی ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې دا سړی به د مسلمانانو د لاسه مرداریږي، دا امیه. نو چې کله د بدر پر ورځ باندې جنگ جوړېدو او خلک راوتنه هغه کور ناست هغه وی دی کړې نیمه دا غم به خپلې ویم ځکه چې ما خو اورېدلي دي چې هغه سړي ما ته ویلي دي، د مدینې سړي راته ویلي دي چې ما د پیغمبر پاک نه اورېدلي دي چې دی به د مسلمانانو د لاسه مري. نو ویروره وتو واله دا کاکا نه دی. ابو جهل ورپسې راغی او ورته وی غیرتي سړیه لوی نامتو سړی ته څه نه یریږي، ته داسې او مجبور یې کو هغه ځان له داسې یو اس وکوتو چې د منډې ډېر تېز وي چې واپسی کې بس صرف لږ مخکې لړ شم او واپس به راتښتم نیغ به کور ته ولي. وی ما دکه خبره د هغه سړي ما ته را رسېدلې ده. اورې چې راوته کله نو ښځې ورته وی تا د یسربي ملګري خبره جوړ یېره کړه، د یسربي ملګري خبره د یېره کړه هغه چې ویلي وو. هغه وی ښځې زم نه او اکه چلو شګورې دې خلکو د نبی صلی الله علیه وسلم دې منله چې دې رښتینی دی، دې امین دی، دې صادق دی. خو د نبی صلی الله علیه وسلم هغه پیغام او په دې کې بنیادی کردار د حسدو چې ناسودي و ورسره بغض یې ورسره نو نه یې مننو. دا بغض او دا حسد نه دی. ګوره ستا به د کاکا زوي ستا به روري او هغه له به الله یو مرتبه ورکړي، خو د بغض او د حسد د وجې ته وایې چې دی خوار شي نو ښه به چې د ده دا ځمکه مرتبه دا نه وې نو ښه به وه، چې د ده دا سکیل دا ګریډ دا سپینه جامه دا نه وې نو ښه به وه. خلک کیسه نه کوي چې هغه دوه رونه یو خوار یو مالدارو او هغه مالدار چې کومونه هغه به د خوار له جامې او ډوډۍ او دا خوار د څه شي نه و، دی صرف د خوراک چینجی و. او چې ته شیطان د خوار له راغلی و او ورسره داسې په یو د زبرګ په شکل باندې ورسره میلو شوی و، ورته یې وی خواره کاکا لوی بزرګ دله مخې ته ناست دی. دا شیطان ګورې کله کله د ځان نه زبرګ هم جوړوي،
دا خلک وایي که نه دا دروغ وایي چې په خوب کې پلان کې صحابي مې ولیده او دا که پلان کې مې ولیده ډینګې مې ولیده څوک وایي مالې چوارې راکړې څوک وایي مالې چې کوم دی نو اوس کې زه وایم صحابي چې تا ولیده پیغمبر علیه السلام چې تا ولید تورې دلې نه درکوله چې دا واله هغه دی جنګ کېږي شا به نه راورشي ورپسې دی غاړې ته جوړ نه دی ته تش کجورې خورې به خوب کې پلا ولیده او بس بادام یې ماله راکړه ولکه نبی علیه السلام چې وفات کېدو نو یو طرف ته په چراغ کې تیل نه و په ډیوه کې تیل نه و په کجورو خو هغه ځان له نه مړ شوی غریبو او بل طرف ته په دیوال باندې 12 تورې اویزان دی وې ځوړن دی وې تا له پکې یو درکولی نه چې دا واله و هغه د جهاد شروع دی هلته لاړ شه چې نه دغه دی دغه کې نه دی بهرحال خو شیطان راغی هغه سړي ته وی خواره کاکا جیا څه دی ارمان دی هغه وی ارمان پرېږدوه داسې خاص نشته وی نه ووایه که صحیح نو لویس برګم الله ته به سوال وکړم تعالی به الله درکړي هغه وی یاره یو ارمان دی خو تا ته یې وایم چاته وایم وی څو وی د ما یو ورور دی او دا سوال وکړه چې الله پاک د سپي د لکۍ خوار کړي هغه وی ستا هغه ورور خو ما اورېدلي دي چې ډوډۍ تاله د هغه نه ده جامه تاله د هغه نه ده پیزار تاله هغه کوي کور تاله کوټګۍ هغه جوړه کړې ده وړو باندې سبق دله هغه وایي او ښځې له دله جامې کسالي نه هغه اخلي هغه وی دا هر څه ټیک دي دا کوي خو خوشحالېږم په دې باندې دا مې ارمان دی چې هغه د سپي د لکۍ خوار شي د ما نه هم خوار شي نو په دې به خوشحالېږم نو ښه هغه ورته یې په ما خو وایي چې د شیطان یم خو ته زما نه غټه رامي ته وګوره ورته دا څه دا حسد و دا ناسودي وه په کینه او په حسد هېڅ ته چا ونه شي په کینه او په حسد هېڅ ته چا ونه شي هر سړی چې حسد کاندي ځان اوبه که لویه واقعه پاتې را بلا سیرت ته انشاءالله مخکې جمعه باندې به مخکې ځو و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین